أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم نن موږ په دې ویډیو کې به زده کړو چې څنګه موږ کولی شو د چات جی پی ټي له لارې نه یو کتاب جوړ کړو. نو راځئ چې دا درس شروع کړو. نو که چېرې تاسې غواړئ دلته چات جی پی ټي کې ځان ته یو کتاب جوړ کړئ نو تاسې باید راسئ دلته اکسپورټ جی پی ټي ته. اکسپورټ جی پی ټي ته چې راغلی دلته کې به ورته ولیکئ بوک میکر یا بوک جنریټر. نو دا مسې تاسې ولیکئ. نو تاسې چې کته راسئ ګوره دغه وینئ دا په ده باندې به کلیک کوئ. نو تاسې په ده باندې چې کلیک کوئ دلته به سټارټ چټ باندې کلیک کوئ. دلته کولی شئ لکه مثلا په دغه ځای کې ورته ولیکئ write a book about a kid who does not doesn't want to go to school. نو موږ به ورته ولیکو make sure that the book is 20 pages. تاسې چې انټر وکړئ نو تاسو ته به وصل کې got it. Alright, it want to be children's book about a kid who doesn't want to go to school. Before I start, let me ask a few questions to make sure it matches your vision. نو تاسو په دغه ځای کې چېرې معلومات در ورنه کړئ لکه ډېر چات جي پي ټي چې پوه نه شي نو تا نه دغه ځای کې بیا پوښتنه درنه یو څو دانې درنه کوي. What is the kid name؟ او دلته کې به لکه مثلا دغه ماشوم نوم باید څه شي؟ The kid name should be حفیظ لکه خپل نوم حفیظ. دوم write a reason why they don't want to go to school. لکه مثلا ولې نه غواړي مکتب ته لاړ شي. لکه مثلا یا چا نه ډارېږي څوک لکه مثلا خوښېږي نه خلک خبرې پسې کوي. لکه مثلا ورته ولیکو he doesn't want to go because people are bullying him. دا اول ځل لکه مثلا they want to funny لکه مثلا دغه قصه څه خلته وي لکه مثلا لکه د خوشحالي وي لکه مثلا funny وي heartful وي adventurous وي کوم والي لکه مثلا کولی شي په دغه کې یو دانه انتخاب کړي. څلورم should the kid learn a lesson by the end or just have fun؟ The kid should learn a lesson. نو تاسې چې اوس انټر وکړئ نو تاسو ته به اوس ګوره ګریډ the book will be about حفیظ. دغه کتاب چې ده دا باید د حفیظ په نوم وي who doesn't want to go to school because he is being bullied. لکه مثلا خلک پورې خاندي. دغه چې before I start few details لکه مثال دغه چې بیا پوښتنه درنه کوي what kind of lesson should حفیظ learn؟ لکه مثلا that he should learn that whatever people says is not true. لکه مثلا تاسې خلک در پورې خاندي تاسې وایئ زه بادرنګه یم ما چې غلط دي لکه کالي مې ښه نه دي دا لکه مثلا هغوی خبرې مه ونیسئ هغه لکه ټول غلط لکه له ځان خبرې درپسې کوي ته نه تا لکه مثلا خفه کوي دی. should the story be realistic or should have لکه مثلا دوی چې لکه the story should be realistic لکه د رښتیا غونته وي.
realistic. او درېیمه ډول like bullies change at the end yes. لکه مثالا yes the bullies should learn a lesson too by not making fun of people. دا باندې لیکو اوس به انټر وښیي. نو ګوره د dress will be realistic and masterful. لکه مثلا دغه به اوس ته ګوره بوک ټایټل د دغه بوک ټایټل څه شي ده لکه دغه د عنوان د حفیظ stands tall دغه د دې کتاب نوم ده. لکه مثلا دغه اوس د دې نوم سو. اوس به راسو دلته story outline pages. لکه مثلا په دغه کې اوس تاسو دغه هغه دی پیج. لکه مثلا دغه څه اوس آوټلاین یې سو. لکه مثلا تاسو په اوله ورقه کې چې راځي، په دومه کې چې راځي، په څلورمه کې، پنځمه کې دا چې راځي. It's outline makes it so realistic. Are you happy with outline or do you want to change? لکه مثلا دغه غواړئ دغه outline change کړئ که نه. No, do not change the outline. لکه مثلا دغه outline د چینج نه کې دغه څه جوړ کړئ. And now start creating each page. نو تاسو چې انټر وکړئ اوس به تاسو ته وراجوړ perfect answer writing. اوس تاسو به لکه مثلا دغه بوک به شروع کړئ. اوله هغه چې تاسو ته هغه ټایټل درکړي هغه لکه مثلا ChatGPT غوښتل چې دغه باید تاسو ته هغه کلیک نه کړي. لکه مثلا تاسو ته دوباره ولیکي که ویې نه لیکي. نو دا اوس سو page 1 اوله ورقه. Hafiz says dread. لکه مثلا now should I continue to page 2? Yes. دومه ورقه ته هم جوړه کړم. اوس به ګوره page 2. The mirror ګوره اوس دغه دومه ورقه سه دسته ته خلاص شي. تاته به اوس درېیمه ورقه جوړه کړم که جوړه یې نه کړم. د page 2 لکه مثلا should I continue to page 3? Yes. Continue to page لکه مثلا ورته وایي لکه ماته دې درېیمه هم جوړه کړه. لکه مثلا تاسو کولی شئ همدغسې ورته وایي تا درېیمه جوړه کړي څلورمه. لکه مثلا دغسې جوړه کړئ. لکه مثلا کولی شئ تاسو ته لکه دا ټول یو وارې جوړې کړي. یوه ورته نیسي لکه یاست ورته لیکئ تاسو نه ګوره دغه وخت نیسي. لکه مثلا نه ورته ویلی شئ generate یا create all the left. لکه مثلا دغه کومې چې پاتې دي pages together. لکه مثلا دغه ټولې ماته اوس کومې پاتې دغه ټول جاري لکه څلورمې نمبر تر تا ته شلمې پورې جوړوي. ګوره سیسو حفیظ stand tall څلورمه پیج admitting the truth. نو تاسې اوس راځئ دا خو څلورمه سوه، دا ګوره پنځمه سوه، دا اوس شپږمه سوه. نو تا ته تر ټوله تر اوومه دلته راځئ. نو تاسو ته به ګوره ټولې تر شلو پورې به جوړې ډېره مننه. دا و د نن ورځې درس. هیله کوم چې دا ویډیو به مو خوښه شوې وي او دا ویډیو له ملګرو سره مو هم شریکه کړئ تر څو هغوی هم ترنه ګټه او پیدا واخلي. او که چیرې تاسې زموږ چینل ته نوي یاست نو لایک او سبسکرایب کړئ تر څو د نورې ویډیوګانې هم در څخه پاتې نه سي. والسلام.